زما مرګري نیولې د خواغې کره مې زما موټرسایکل لږ پکار دی 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए خو ډیر شي دي انا نو زما مرګري ډاکوانو ګیر کړي ورګه چې مې دتی وکما سره سره وباسه کني لاړې اے ډاکوانو په زما مرګري نیولې اخي مرګري لري وباسه کني خیر نشته اې دلاګان و تختې دی ستا ډېره مننه تا ما زندګي بچ کړه راځه چې ځو اشنا په یو څو ورځو کې مې انټرویو شروع کېږي د هغې تیارې دی او موبایل لا سره نشته مړه تیله بیله د موبایل ټینشن کې دا والا موبایل اشنا تاسو به څه کوئ ای به تو پې خپل کار وکړه ډېره مهرباني ماشاءالله سپیلدار خو ډېر غټ شوی دی او ډېرې ښکلې ښکلې څانګې یې نیولې دي چې دا سپیلداران داسې دنګېږي نو ماله خو به ښه ډېرې پیسې وکړي السلام علیکم دوستان وعلیکم السلام دوسته وایه که نه څنګه یې خیر دی دا راته ووایه چې څنګه دې چکر راولګو د خواغې کره مې ځمه موټرسایکل لږ پکار دی ونه یاره موټرسایکل دا چابي والا او په بارګینګ کې ولاړ دی ډېره مهرباني A few moments later. خانجي ستاسو مرګري بلال موټرسایکل وجنګا دا سوي هغه بس دی او کنه ما ته خو هیڅ پته نشته چې هغه بچ دی او کمړلې زما په خېټه دړو ما وی چې تا ته وایم ها دا سوي الو بلاله تو بچ یې او خان زه بچ یم خو موټرسایکل یې پوټي پوټي شوی دی شکر دی چې تو بچ یې موټرسایکل یې په تندر ولا موټرسایکل یې پیدا کیږي خو ملګری نه پیدا کیږي 6 months later. السلام علیکم وعلیکم السلام اشنا څنګه چکر راولګاو دوستان سبا درته ووایم خو یو 20 लाख روپۍ مې پکار دي په دې هفته نیمه کې به له واپس درکړم 20 लाख روپۍ 20 लाख روپۍ خو ډیر شي دي او تا ته ښه پته ده چې په ما بس د کور اجاره راځي د ګیس بیل راځي د بجلی بیل راځي اشنا مسلې راته ډېرې زیاتې دي او تا له زه دا 20 लाख روپۍ نشم درکولی زه ټیک ته چې تا راته انکار وکړې اشنا ولې خپای څه به درته ووایم په هغه دوست پسې مې ورغلی وم 20 लाख روپۍ مې ورته یادې کړې خو انکار راته وکړو تو به ورته ووایې چې هغه وایي زموږ دا دوستي د نن نه پس ختمه د ټول عمر دپاره په داسې دوستۍ به تو څه وکړې چې تا د یو ملګري 20 लाख روپۍ نشي درکولی د دې نه خو هغه نه دوستي ښه ده مړه د هغه به هم څه مجبوري ځکه یې راته انکار وکړو اشنا ښه ورسره پیسې وې خو د قسط یې نه راکولې ستا به هم څه کارونه یې زه ورشم السلام علیکم وعلیکم السلام نیکه څنګه یې خیر دی نیکه اشنا خو دې ماله مخې ته رالې او ډېر پریشانه او لا ماته یې دا م ووې چې ده سره ما دوستي ختمه کړه ټول عمر دپاره خو په دې مې پویه که چې اخر څه شوي دي ښه ده دا خبره وکړه چې زما او ستا دوستي د ټول عمر دپاره ختمه شوه زما او د ده په منځ کې خو څه غټه خبره نه وه عجیبه خبره ده د یو انسان سره ټول عمر ښه کوه چې انکار دې ورته وکړو د یوې خبرې نو د دې ټول عمر دا ښه به درنه په اوبو ویسي ښه اشنا جدا دغه شانتې قیصه وه مړه د هغه هېڅ ګناه نشته دا دنیا داسې ده او د ویډیو مقصد دا دی
چې ته به د انسان سره ټول عمر خکې خو چې یو بد دې ورسره وکړه نو هغه بد به ورته ښکاري او ستا هغه ښه به په اوبو باندې ویسي. یو اصلاحي ویډیو ده، ډېره مزداره ویډیو ده. یوټیوب ته وزټ وکړئ او دا ویډیو د سره خامخا وګورئ. چې بیم کینګ نه دی سبسکرایب کړی، بیم کینګ مو سره سبسکرایب کړئ.